دې قبر کې مول تپوس د رب په باره کې کېږي چې من ربک، دغه د عقیدې سوال. نو دغه رنګه دویم تپوس دلته موږ نه د دین اسلام په باره کې کېږي چې ما دینو کوم دین دی. نن موږ د دین نه فرقې او ډلې جوړې کړي، خفه کېږو به نه. بس هر سړی وایي دا بل په باطله دی او زه په حق یم، بل وایي دا بل په باطله زه په حق یم. بهي حق هغه دی چې الله او رسول ورته حق ویلي. که د الله او رسول په نیز باندې زه کامیاب وم، بس نوم ته اډوجت نشه چې په ځان لیبل ولګوم چې یو وایي زه اهل حدیث او بل وایي زه کوم دی دیوبندي او بل وایي زه بریلوي او بل وایي زه سیفي او بل وایي زه شیعه او بل وایي زه فلان. دې ته څه ضرورت دی؟ خو چې د الله کتاب دی وحی ده جلی، او د نبی علیه السلام صحیح حدیث دی وحی خفي ده. د الله نبی فرمایي دوه څیزونه وپرېږدم او ګارانټي درکوم چې کله به نه ګمراه کېږئ چې په دې دواړو څیزونو عمل کوئ. یو څه شی دی، یو څه پرېږدم کتاب الله، او دویم و سنتي زما سنت. د الله نبی فرمایي کتاب الله من ترکت فیکم کتاب الله و سنتي، زه د الله کتاب په تاسو کې پرېږدم قرآن، او دویم زما سنت دي، زما طریقې دي چې هغه د صحابه کرام رضی الله عنهم په ذریعه هغه تابعینو ته نقل شي، تابعینو خپلو شاګردانو اتباع التابعین ته نقل کړي، ورپسې الی یومنا هذا هغه سلسله الحمدلله را روانه ده. او محدثینو په احادیثو کتابونو کې په سند سره په کره راویانو په ذریعه باندې الحمدلله هغه حدیث متراجمه کړو موجود دي د الله. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالى د سورۃ الذاریات په دې آیت کې چې شپږ 50 نمبر آیت دی، الله رب العالمین فرمایي ما ندی پیدا کړی دا جنات او انسانان مگر دې لپاره مې پیدا کړی دي چې دوی زما عبادت او زما بندگی وکړي. زما محترم ورونو، زمونږ دا ژوند ډیر مختصر ژوند دی، ډیر یو معمولی غوندې زندگی ده، بې اعتباره زندگی ده او ډیره زر ختمېدونکې ده. هسې که موږ د تیر ژوند ته لږ سوچ وکړو، سړی هسې په دې ذهن کې به د یو خاکه راشي، ذهن کې به د یو خاکه راشي. کله کله سړی سوچ کوي دا کوم مشران سپین ږیري چې موږ ګورو، نو موږ ماشومان او دا ځوانانو ګیرې تورې وې، نن هغه سپین ږیري دي موږ دې حد ته راورسېد. او زما محترم ورونو، که د دې سپین ږیرو نه تپوس وکړي او که موږ د ځان سره خپله سوچ وکړو چې دا تېر عمر زموږ څنګه تېر شو، هېڅ پې پوه نه شو، لاړلی تېر شو او باقي به څومره پاتې ادارت علم نشته دی. دې وجې نه وایي د دې انسان ټول عمر 3 ورځې دی. څو ورځې دی؟ 3 ورځې دی. یو 13 ورځ ده، یو نن ورځ ده، یو سبا ده. دا 13 ورځ چې کومه لاړه پرون، دا بیرته راځي؟ خو بیرته نه راځي او ختمه شو. یعنی که دا پرونه پورې کومې ورځې زموږ د ژوند نه لاړې، یا دا د سهار نه اوسه پورې دا مازدیګر شو، دا کوم وخت لاړو، د دې ټولې دنیا ساینسدانان موږ راجمع کړو، د دې ټولې دنیا انجینران او ټکنالوژي راجمع کړو چې هلکه داسې کار وکړئ د نور کې پوړې واچوئ او په شی راکاږئ او هغه سهار راله بېرته راولې راوستی شي. نن ورځ لاړه ختمه شوه، دا بیا نه راځي. دا داسې ده لکه د اوبو چپه ده چې دا چپه تېره شوه، دا چپه بېرته نه راستنېږي، په بره نه راځي، دا چپه لاړله. نو 13 ورځ چې کومه ده خو بېرته واپس نه راځي. او د سبا چې کومه ورځ ده هغه موږ یقیني ویلی نه شو چې هلکه زه به سبا ژوندی یم. موږ تاسو کې څوک دا ویلی شي ګارنټي شته چې سبا به زه ژوندی یم؟ نه، موږ سره دا ګارنټي نشته چې دا نور به مخکې پرېوځي او که نه موږ به مخکې مرو. موږ سره دا ګارنټي نشته چې د نور پرېوتو پورې به زه ژوندی پاتې شم او که نه. نو چې دومره ګارنټي موږ سره نشته د ژوند چې پرونی ورځ راځي نه او ته سبانۍ ورځ په شک کې ده، نو زموږ څو ورځې ژوند پاتې شو؟ یو ورځ. دا علما وایي اصل کې زموږ ورځ یو ورځ ژوند دی. 13 ورځ ده را روانه ده او نننۍ ده، 13 واپس نه راځي، ختمه شوې ده. سبانۍ په شک کې ده، همدې نن ورځ کې خواري وکړه، همدې نن ورځ کې عمل وکړه او په همدې نن ورځ توبه وباسه. ډېر خلک زما محترم ورونو په دې غفلت کې پراته یو، په دې دوکه کې چې یاره زه به د ګناه پرېږدم خو سبا به پرېږدم، سبا به توبه وباسم. دا علما کرام، دا بعضې نیکان ملګري د عوامو ته نصیحت کوي یا کشر ته نصیحت کوي چې هلکه دا ګناه مه کوه، یا دا ګیله پرېږده، یا دا فلانې دا کاروبار دی حرام دی، حلال کاروبار شروع، یا ورته یو بله د خیر خبره کوي. نو بعضې خلکو نه به تاسو دا به اورېدلي چې دا ټکی وایي و یاره انشاءالله مولوي صاحب و یاره حاجي صاحب و یاره امیر صاحب
ما اراده کړې ده او زه عمرې له ځم عمرې نه پس به بیا زه انشاءالله هلته توبه وباسم بیا به زه ټیک شم نو هلکه د دې عمرې پورې تا ته دا ګارنټي چا درکړې ته به ژوندی ستا لکه دومره غټ امید دی دومره لوی امیدونه دي او څوک وایي زه به حج ته چې لاړم که نه د حج نه پس به بیا زه ټیک شم بیا به هلته توبه وباسم زما محترم ورونو دا خطرناکه دوکه ده چې موږ تاسو په هغې کې پراته یو دې وجې نه توبه دا روزانه موږ له پکار ده روزانه زموږ نه ګناهونه کېږي روزانه په موږ کې غفلت پروت دی نو روزانه د ګناهونو نه توبه پکار ده زموږ ستاسو خوږ نبي صلی الله علیه وسلم انبیاء کرام الله معصوم ګرځولي د ګناهونو نه الله رب العالمین پاک کړي د ګناهونو نه او بیا زموږ ستاسو خوږ نبي صلی الله علیه وسلم د انبیاء کرامو سردار ګرځولی شوی دی امام الانبیاء دی خاتم النبیین دی او د انبیاء سلسله په ختمه شوې ده او هغه خوږ نبی چې رب العالمین د ګناهونو نه پاک ګرځولی دی بیا هم زموږ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یو حدیث کې راځي وایي زه اویا ځله او بل حدیث کې راځي وایي سل ځله پورې زه روزانه الله تعالی نه استغفار غواړم او الله ته توبه کوم واورئ ښه چې د ګناه نه پاک انسان هغه الله رب العالمین ته روزانه توبه وباسي او موږ تاسو څومره ډاډوي دیو جن تاسو د قران کې ګورئ د انبیاء د دعاګانو کې د مغفرت ذکر کیږي الله موږ مغفرت او بخنه نو د انبیاء کرامو په بخنه باندې او استغفار باندې مرتبه اوچتېږي ځکه ګناه شته دی نه ګناه نه پاک او موږ تاسو څومره ګناهګار یو نو چې موږ توبه او استغفار کوو نو زموږ په ګناه معاف شي زما محترم ورونو موږ او تاسو له پکار ده چې روزانه د استغفار او د توبو اهتمام کوو او موږ سره دوه قسمه حقوق تړلی شوي دي یو د الله رب العالمین حقوق دي او دویم د هغه د بندګانو حقونه موږ سره تړلی شوي دي د الله سبحانه وتعالی په حقوقو کې اولنی حق چې هلته جنازګاه کې په ما مختصر خبره وکړه هغه د الله توحید پیژندل او یوازې د الله عبادت او بندګي ده چې شرک به ورسره په هېڅ صورت کې نه کوي شرک نه به ځان پاک ساتي ځکه د دې بخښنه نشته چې ته د الله نه غیر بل چا نه مددونه غواړې او ته را رسیږي او د الله نه غیر بل څوک عالم الغیب ګڼې او د الله رب العالمین نه غیر د بل چا نه د خیر او د شر امید او تمه ساتي دا به نه یوازې د الله عبادت او بندګي به زمونږ ستاسو د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم دا تربیت چې خپلو ملګرو لی ورکړی خپل د تره زوی هم دی او صحابي هم دی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو نصیحتونه وکړه په هغه نصیحتونو کې راته یو نصیحت دا وکړو چې واذا استعنت فاستعن بالله چې کله هم ته مدد غواړې نو یوازې د الله نه به غواړې دا نصیحت څوک کوي دا زموږ ستاسو خوږ نبی صلی الله علیه وسلم خپل د تره زوی او صحابي ته وایي دا ورته نه وایي چې ګوره که په تکلیف کې ګیر شو ګوره ما نه به بې مدد غواړي زما قبر له به راځي دی نه دي ویل بلکې دا ورته وایي چې ګوره عقیده جوړه کړه چې کله مې په تکلیف راتلو مدد دې طلب کوو نو ګوره یوازې د الله تعالی نه دې طلب او په غار ثور کې چې زموږ خوږ نبی صلی الله علیه وسلم سیرت قصې تاسو واقعیت اورېدلي علما کرامو او هغه د مکې مشرکان د غار ثور د خولې ته راورسېده نو په دغه وخت کې زما او ستا خوږ نبی صلی الله علیه وسلم مدد د چا نه وغوښتو د الله تعالی نه سورة توبه کې الله هغه واقعې ذکر کړي چې کله نبی علیه السلام او ابوبکر صدیق رضی الله عنهما دواړه په غار کې دي هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا الله فرمایي کله چې دواړه په غار کې زما خوږ نبی صلی الله علیه وسلم ورسره ملګری ابوبکر صدیق رضی الله عنه په هغه وخت کې چې زما دی خوږ نبی و دی خپل ملګری ته ویلي یقول لصاحبه قرآن په دې ګواه دی چې ابوبکر صدیق د نبی صلی الله علیه وسلم سره صحابي دی او ملګری دی او د نن سبا د مجوس اولاد او د عبدالله ابن سبا یهودي ډله د صحابه او دشمنان روافض هغه نعوذ بالله په ابوبکر صدیق رضی الله عنه لعنتونه وایي کنځلې ورپسې کوي د نبی علیه السلام په بیبیانو لعنتونه وایي کنځلې کوي عمر فاروق رضی الله عنه ته کنځل کوي او دغه رنګه په دې مختلفو ځایونو کې یهود او نصاراو کېنولي دي او لګیا د صحابو پسې خوله وازه کړې ده او په دې نوم باندې ځان مشهور کړی چې زموږ په زړه کې خو د اهل بیت محبت دی یاد ساته اهل بیت په ابوبکر صدیق پسې منځونه کړي دي که نه دي کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم کله
دی واقعي له بیرته راتاویږم ان شاء الله ضمن کې دا خبره ضروری ده کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مرض الوفات کې او مسجد ته نشو تللی د چا باره کې حکم وکړو چې زما په مصلا دي ودرېږي او خلکو ته دې جمع ورکړي چا باره کې وی مروا ابا بکر فليصلي بالناس حکم وکي زما ملګری ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته خلکو ته زما په ځای جمع ورکړي هغه ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته نبی صلی الله علیه وسلم په ژوند کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقام ودرېږي په مصلا باندې او شاته ورپسې ټول اهل بیت ولاړ دي که نه اهل بیت د پیغمبر حکم نه منلو علي رضی الله عنه پسې شاته ولاړ حسن رضی الله عنه شاته ولاړ حسین رضی الله عنه شاته ولاړ او دغه رنګه ټول د نبی صلی الله علیه وسلم خاندان شاته ولاړ دی دا خود اهل بیت امام او جاته ورته کنځلې کې معلومه ده چې ته د اهل بیت دشمن ظالمه چې ته د اهل بیت امام نه منې هغه ته کنځل کې چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه د اهل بیت امام عمر فاروق رضی الله عنه د اهل بیت امام داغه 10 کاله دور خلافت کې اهل بیت په عمر فاروق رضی الله عنه په شاته منځونه کړی د عثمان رضی الله عنه په 12 کاله دور حکومت او خلافت کې اهل بیت په عثمان رضی الله عنه په شاته منځونه کړی دي ته به ماته دا ثابت کړي چې یو منځ وي انکار کړي چې موږ به پسې منځ نه کوو ته به ثابت کړي دا نه ته ماته ثابتولای شي او نه به ثابت کړي سیوا د دې چې دغه دروغ تاریخونه جوړ کړي دیو جن علماء دا مسله لیکلې ده چې کچا د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د صحابیت نه انکار کو دا د قران منکر دی او د قران منکر کافر دی د قران منکر کافر دی نه په کفر کې اړو شک نشته ځکه قران وایي ابو بکر زما د نبی علیہ السلام سره صاحب دی او ملګری دی یقول لصاحبه خپل ملګری ته سوی لا تحزن اے ملګری مغم جن کېږه نبی علیہ السلام ان الله معنا بشک الله تعالی زموږ سره مددگار دی معیت په معنا د نصرت او مدد دی الله موږ سره دی معنی زموږ مددگار دی الله زموږ مدد کوي مه پریشان کېږئ رسول الله صلی الله علیه وسلم په تکلیف کې په مشکل کې مددگار چاته وایي الله رب العالمین او آدا یعقوب علیہ السلام نه چې کله خپل خوږ بچی یوسف علیہ السلام د یعقوب علیہ السلام هغه نور بچو د یوسف علیہ السلام ورونو ته په باندې بوتلو او کوی ته ورځو هغه د دروغ کمیس یې راوړه د دروغ وینې په چولې و نو په دغه وخت یعقوب علیہ السلام په دې بچی پسې غمجن د یوسف علیہ السلام خو مدد د چا نه غواړي ها چاته आवाज کوي یو الله فصبر جميل والله المستعان والله المستعان الله تبارک صبر کوم دې تکلیف چې مانم بچي جدا کړو او مدد بد الله نه غواړم الله غزاد ته چې داغه نه مدد طلب کړي شي والله المستعان او به داغه دعا الله قران کې را نقل کوي انما اشكو بثي وحزني الى الله زخل درد شکایت فریاد دا الله رب العالمین تکوم بل چاته نه زما محترم ورون دا پیغمبران دي مددونه د الله تعالی نه غوښتي دي ابراهيم عليه السلام مشرکان راګیر کړو او په ور کې چې کله غرزو ابراهيم عليه السلام کومه دعا ویله حسبي الله ونعم الوکیل الله می کافی دی او الله می ذمہوار دی بل چانه مدد ونه غوښت جبريل ورله راغی و اذا الله را لګلې ما سو کم سو خدمت و استاره پر غرزېګم چې زه چا لپاره غرزېګم هغه الله مایني زه هغه مدد غواړم زلاټ زما محترم ورونو د انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام دی عقیدې ته وګورئ یو د الله سبحانه وتعالى نه مدد غواړي یوازې الله رب العالمین خپل فریاد پیش کوي او رب العالمین چې هغه نه مددونه غواړي د شنور مختلف پیغمبران واقعات زکریا علیہ السلام واقع قران کې ذکر کیږي بچی نو نارینه اولاد نو نارینه اولاد د چا نه غواړي د الله تعالی نه غواړي چې رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء اے زما ربا ما تروبخ ما تراکا د خپل طرفنا پاک او صالح اولاد را لراکا یا الله او ته د دعا اوریدونکو او قبلونکو پیغمبران مدد د الله نه غواړي بچی د الله نه غواړي چې بیماران شي شفا د الله نه غواړي ابراهيم عليه السلام فرمایي واذا مرضت فهو يشفين چې کلم ز بیمار شمه په ما باندې بیماری راشي مرض راشي نو هغه الله مال شفا را کوي دغه رنګه د ایوب علیہ السلام بارک راضی چې بیمار شو اتلس کاله په بیماری روانه په دې کې بعض خلک د دروغ قصې هم کوي
چېرې بدن کې نعوذ بالله چینجي شوي او چې چینجي به غورځېده بېرته یې په هغه ځای دغه کوو کېښود دا غلطه خبره ده پیغمبران باندې امتحان راځي بیمارۍ راځي خو الله په داسې بیماري نه راولي څوک ته کرکه وکړي داسې بیماري په الله تعالی نه راولي 18 کاله بیمار و تکلیف ښه ډېر و تر دې پورې چې اولاد هم کې الله واخسته او مال هم کې واخسته دا مالداره صحابي مو او بیرته ول الله تعالی ورکړل ځکه د صبر وکړو ناشکري ونه کړله غلط الفاظ یې ونه ویل بس یو الله سره لګیا او رابطه او دعاګانې او جړاګانې او الله تعالی بیرته صحت هم ورکړه بچي هم ورکړه او مالونه هم ورله ورکړه زما محترم غرض مې دا دی د خپلو عقیدو اسلام هم به زمونږ ډېر خلک په عقیده توحید نه پوهېږي زما محترم نو دا الله سبحانه وتعالى بندگی او یوازې د هغه نه مدد غوښتل او د الله تعالی سره تعلق جوړول دا زما محترم ورونو ضروري خبره ده دې وجې نه دې قبر کې مول تپوس د رب په باره کې کېږي چې من ربک دغه د عقیدې سوال نو دغه رنګه دویم تپوس دلته موږ نه د دین اسلام په باره کې کېږي چې ما دین کوم دین دی نن موږ د دین نه فرقې او ډلې جوړې کړي خفه کېږو به نه بس هر سړی وایي دا بل په باطله دی او زه په حق یم بل وایي دا بل په باطله زه په حق یم بهي حق هغه دی چې الله او رسول ورته حق ویلي که د الله او رسول په نیز باندې زه کامیاب یم بس نوم ته اډوجت نشه چې په ځان لیبل ولګوم چې یو وایي زه اهل حدیث او بل وایي زه کوم دی دیوبندي او بل وایي زه بریلوي او بل وایي زه سیفي او بل وایي زه شیعه او بل وایي زه فلان دې ته څه ضرورت دی خو چې د الله کتاب دی وحی ده جلی او د نبی علیه السلام صحیح حدیث دی وحی خفي ده دغه دوه څیزونه موږ ته پرېښي او په دې وصیت هم کړی دی چې ترکت فیکم امرین زه به دنیا نه ځم خو په تاسو کې به دوه څیزونه پرېږدم په دې کې یو تسلي و امت ته چې زه به نه یم د الله نبي فرمایي دنیا کې په ما به وفات راځي ځکه زه انسان یم یو ځل به وفات کېږم خو ګارنټي در کوم خفه کېږم دین به مې موجود وي دین به مې موجود تاسو دوه څیزونه پرېږدم دا نه دی ویلي چې دومره مسلکونه او دومره ډلې او دومره فرقې دا راته پرېږدم او دا وایي دوه څیزونه پرېږدم او ګارنټۍ کې څه وفرمایل لن تضلوا علما ناستي لن چې کله په مضارع داخل شي نو هغه څه کوي څه اثر یې د هغې او څومره تاکید پیدا کوي په نفي د مستقبل کې چې په راروانه زمانه کې دا کار اډو ممکن نه دی مړه وایي د دې امکان نشته سوچ یې مو مه کوه نو د الله نبي فرمایي لن تضلوا هېڅ چرې به ګمراه نه شي امکان او تصور هم ونه کړي چې ته به ګمراه شي خو ما تمسکتم بهما څو پورې چې ګوره په دې دوو شیانو منګولې لګولي ګوره عمل پې کوئ هسې دعوې به نه کوئ دیو جن زه خپل ملګرو ته مې چې قرآن او حدیث ټکی خو ډېر اسان دی چې زه یې په دې خوله وایم او ته یې وې یو دعوه ده یو عملي کردار دی چې صحیح منهج وپېژنې اختیار یې نو د الله نبي فرمایي دوه څیزونه به پرېږدم او ګارنټي در کوم چې کله به نه ګمراه کېږئ چې په دې دواړو څیزونو عمل کوئ یو څه شی دی یو څه پرېږدم کتاب الله او دویم و سنتي زما سنت د الله نبي فرمایي کتاب الله من ترکت فیکم کتاب الله و سنتي زه د الله کتاب په تاسو کې پرېږدم قرآن او دویم زما سنت دي زما طریقې دي چې هغه د صحابه کرام رضی الله عنهم په ذریعه هغه تابعینو ته نقل شي تابعینو خپلو شاګردانو اتباع التابعین ته نقل کړی ورپسې الی یومنا هذا هغه سلسله الحمدلله را روانه ده او محدثینو په احادیثو کتابونو کې په سند سره په کره راویانو په ذریعه باندې الحمدلله هغه حدیث موږ ته راجمع کړو موجود دي د الله په فضل دا هم زموږ د نبي صلی الله علیه وسلم ډېره غټه معجزه ده ځکه دې دور کې ډېرې فتنې دي څوک قادیانیان دي د نبي علیه السلام د ختم نبوت منکر څوک چې کوم دی پرویزیان دي د نبي علیه السلام د حدیث منکر نو د نبي صلی الله علیه وسلم د حدیث نه انکار د نبي علیه السلام رسالت نه اصل کې انکار دی چې هغوی د احادیثو په باب کې خلکو ته شکونه پیدا کوي موږ وایو دا څه په ګپ نه دي را رسېدلي دا حدیث دې کې چې په یو راوي کې معمولي کشکړپ راغلی دی الحمدلله د دې فن چې کوم ماهرین دي لکه زرګر چې د سونې نقصان تا ته ښایي چې لکه دا ستا سونه کې دا فرق دی دا پکې نقصان دی دا هغه فن دی که نه نو دغه شان ته الله ماهرین د دې فن پیدا کړي هغوی په دې یو راوي باندې بحث کړی دی دا راوي چې په کومه زمانه کې پیدا دی د استادانو د باره کې څه رایې ده د اقرانو او ملګرو د په باره کې څه رایې ده او د شاګردانو چې باقاعده هغوی وو چې هلته دا حافظ و متقن و ثقه و معتمد و صدوق او رښتونی او دا صفتونه وله وکړي به دا یو دغه داسې خو چې تم راشي یو دوه مسلمانان چې په دې فساد دور د 15مه صدۍ ده او د قاضي مخکې ګوايي وکړي نو قبلۍ ورله که نه قبلۍ نو دغه رنګ دا حدیث موږ ته په دې کره سندونه را رسېدلي دي دا دوه څیزونه دا دین دی زما محترم ورونو قرآن او حدیث د نبي صلی الله علیه وسلم په دې موږ له عمل پکار دی بل تپوس موږ نه د نبي صلی الله علیه وسلم په باره کې دلته کېږي
چې د الله د نبی تابعداري موږ او تاسو خبر تیار دی. اخري خبره دا ده چې نبی علیه السلام فرمایي کله چې تاسو د قبر تیار شي او قبرستان نه ځئ د میت ته د کلکوالي دعا وکړئ صلو له التثبیت فانه الان یسأل. دله به د کلکوالي دعا کوئ چې یا الله په ژبه صحیح جوابونه راولي ځکه چې اوس به وایي د ده نه تپوسونه کېږي. نو راځئ چې دعا ورله وغواړو. اقول قولي هذا